ډیره مننه. ګورئ ما مخکې مو ویلې چې بالکل چې شپږم د جد یوه توره ورځ ده، خو اشغال که څه امریکایي اشغال وي که عربي اشغال وي که پاکستاني اشغال وي او که روسي اشغال وي ټول موږ ته یو ده. چې ته اوس هم د پاکستان د چغې راوهې او ما ته اسلام وکړې، څوک وایي ته ثبوت لري چې پاکستان نه زموږ چغې وهو؟ دا بله ورځ مې دا نیکه چې په کراچۍ کې ولاړ و او بیا هغه د انتحاریانو مرکز ته ورغلی و، دا څوک و؟ د انتحاریانو مرکز نشي کولی چې د موږ یو مشر لاړ چې هر هېواد ته د تاسو مشر زی هلته کرزی تللی په هندوستان کې د غواګانو ته سجده وکړه. نو زه خو بیرغ لرم، زه سفارت لرم، ودرېږه زه هم لرم. دا سپینه بوجۍ ده کلمه دې پرې لیکلې کلمې نه قربان شم هغه څه شی ده؟ دا د تا هم د ښځې پرتوګ درې رنګه تا همیشه زما تاریخ ته دا خبرې کړي، تا همیشه زما تاریخ ته دا خبرې کړي. یوه نه موضوع ته دې راشه، موضوع ته راشه، موضوع ته دا خبرې پرېږدي. روسانو په اشغال باندې ده، پرونی روسي لښکر یې نن وروره موضوع ته راشم، معقولې خبرې وکړه. څه سوال که لرې سوال وکوه، که سوال نه لرې بیا مهرباني وکړه بل ملګری به خبرې وکوي. سوال همدا ده چې عربي اشغال، پاکستاني اشغال، روسي اشغال او امریکایي اشغال د دې څلور اشغالونو ترمنځ څه فرق ده؟ بس اوس دې مایک بند کړ، زه درته واضح کوم. ته غوږ وباسه، مایک دې بند کړه. ښه محترمه، د روسي اشغال، د امریکایي اشغال، د عربي اشغال، د پنجابي اشغال، دا څلور اشغالونه یاد کړلو چې دې په منځ کې فرق څه ده. لومړی خو باید ته دا ثابته کړې چې افغانستان رښتیا هم د عرب او د پنجابي له لورې اشغال شوی و؟ آیا د افغانستان په تاریخ کې کوم عرب د کوم افغان له لورې کوم عرب د افغان کور ته وراوښتی ده؟ د کوم افغان په کور چاپه والې ده؟ کوم پنجابي د کوم افغان په کور چاپه والې ده؟ کوم پنجابی د سړک په غاړه ولاړ د کوم افغان تلاشي کړی ده؟ کوم عرب د سړک په غاړه ولاړ د کوم افغان تلاشي کړی ده؟ کوم عرب او کوم پنجابی د عمومي سړک روان ده او په سلګونو موټره قطار ولاړ همداسې درولی ده چې په هغې کې مریضان هم دي، زنانه هم دي، ښځې هر څه پکې دي. اشغال څه معنا؟ اشغال پیژنې؟ اشغال څه ته وایي؟ لومړی خو باید ته دا ثابته کړې چې آیا واقعا د عربي او پنجابي اشغال چې تاسې یادوئ دا شته هم؟ دا پیښ شوی ده؟ که دغه ذهنیت تاسې له ډاکومنټریو اخیستی ده، له فلمي صحنو م اخیستی ده، هغه فلمونه، هغه ډاکومنټري چې د لویدیځ کې ستاسې د ذهنونو د مینځلو دپاره جوړیږي، هغه ډاکومنټري، هغه فلمونه چې په هالیوډ او بالیوډ کې ستاسو د برین واش کولو دپاره جوړیږي، هغه فلمونه چې ملحدان، سیکولران، د خدای دشمنان د دې دپاره تاسې دپاره جوړوي چې ستاسې دا کم دماغ، دا کم ماغزه در ومینځي او د سمې لارې نه مو ګمراه کړي. روسي اشغال هغه اشغال و چې روسۍ ټانک، روسۍ توپ او سور روسۍ فوزي به د افغان په کور ننوتو، لکونه انسانان یې ووژل. امریکایي اشغال هغه اشغال ده چې سره انګریزان ته مخکې ورته روان وي، د افغان په کور به دې خېژول، افغانان به دې ورته تړل، دلته یې زندانونه لرل، دلته یې خلک شکنجه کول، دلته یې د خلکو په کورونو بمبارونه کول. ته خو عربي او پنجابي اشغال چې ته یادوې، ته خو دا هم تشریح کړه، دا څه ته وایي؟ څه معنا ده؟ موږ افغانستان ولس یو مستقل او آزاد ولس ده. راځه چې د او د عربي او د دې خبرونه قاري صاحب आवाज مقاطع شو. دغه بل مچ مداخله وکړه، قاری صاحب आवाज قطع کا. کینه سوال دې کړی جواب ته غواړم شوروره. دا خو دغه کاس ته راځي که قاري صاحب راواخلو لطفا د استودیو کې که تاسو نن ماته لږ موقع راکړئ نو دا به بهتره وي. کسان مه قطع کوئ، پرېږدئ. قاري صاحب محترم، تاسو لایو خپرونې ته راشئ، صرف یو کس تاسو قطع کولی شئ، نور یو هغه به
نور کسانو سره به ګوتې نه وړئ، نه به سټیو نه کته کوئ، نه به یې پورته کوئ. ځکه زه کته کوم تاسو یې پورته کوئ، یا زه کته کوم تاسو یې کته کوئ بېرته درنه پورته کېږي. ګډوډي به سټیډیو کې نه راولئ. قاري صاحب محترم مهرباني وکړه. قاري صاحب زما غږ صحیح ده مبین صاحب؟ غږ دې صحیح ده، مهرباني وکړه. نو مبین صاحب محترم د دغه ورور په ځواب کې مې ویل چې روسي اشغال، امریکایي اشغال او انګریزي اشغال چې د افغانستان په تاریخ کې تیر شوي دي هغه واضح تعریفونه لري، ملت ته څرګند دي، ملت ته معلوم دي. او هغه څه چې د دغه اشغالګرو ملګري د ولس په د ذهنونو دپاره تبلیغوي او پروپاګند کوي هغه دا دی چې دوی د عربي او د پنجابي اشغال نومونه اخلي. موږ وایو چې راځئ نتایجو ته کینو، راځئ نتایج د اعمالو وینو، راځئ د دې پروپاګند نه تیر شو. ته د امریکایانو ګوډاګی یې، د امریکایانو غلام یې. جنگ د هم د امریکایي په لاس کې او سوله د هم د امریکایي په لاس کې ده. که جنگ د کولو هم د امریکایانو په قمانده د کولو، نن که سوله کوي بندیان د امریکایي په امر خوشي کړل، مذاکراتو ته امریکایانو په غوږ ونیوې، رایې وستې ماته په دوحه کې کېنولې. د دوحې تړون د اساس په توګه نه منلو، غوږونه یې در تاو کړل، در وی پیچل، د دوحې تړون د اساس په توګه ومنلو. بیا چې مذاکراتي ټیم درغی تا بیا انکار وکول چې زه په قندهار کې مذاکرات کوم، په بل ځای کې نه کوم. اوس به په 5 د جنوري بیا وګورو چې بیا د امریکایان غوږونه در تاو کې را به دې ولې او قطب کې په دوحه کې به دې کېنوي. که زه د پنجابي غلام یم، که زه د پاکستان غلام یم، یوه خبره خو تم په ما ومنه، امریکایان راغلل ستا په سر زما سره معامله وکوله، ته خبر هم نه کړې. 15,000 بندیان خوشې کړي، ستا په سر زما سره معامله وکوله، قراردادونه تا ورسره لاسلیک کړي وو، ستراتیژیک تړونونه تا ورسره ولې د وتلو تړون دې ما سره لاسلیک کړو، د طالب سره یې لاسلیک کړو. نو که زه د پاکستان غلام یم، ته هم د ما په سر د پاکستان سره خو یوه معامله وکوه. او ته په ډېره بې شرمۍ، په ډېره سپین سترګۍ د پاکستان د لومړي وزیر نه غواړې چې ما د موقت حکومت مشر وټاکه. قاري صاحب محترم، ما د موقت حکومت مشر وټاکه. عمران خان نه ته غوښتنه کوي، عمران خان نه ته غوښتنه کوي چې د موقت حکومت مشر ما وټاکه. خو که زه د پاکستان غلام یم، راځه نتایجو ته سره کینو، راځه عمل میدان ته سره لاړ. پاکستان ته خو د خوارۍ زارۍ وکړي، طالب ما سره خبرو ته کېنوه. طالب درته ویل چې څو پورې چې د امریکا سره قضیه خلاصه نه کړم، ستا سره زه خبرو ته نه کېنم. هر قسم امتیازات د پاکستان ته ورکړل. په طالب د بیا هم دا ونه منله. طالب درته ویل چې زه اداره په رسمیت نه پیژنم، زه تا د یو جهت په توګه پیژنم، خو د افغانستان د مشروع دولت په توګه د په رسمیت نه پیژنم. طالب باندې دې ومنله. څومره زارۍ د پاکستان ته وکولې، څومره امتیازات دې ورکړل. بارډر منیجمنټ لاسلیک کړو، د ایسای مستنطقینو ته په کابل کې وخت ورکړو چې هغه د هلته د بندیانو نه استنطاق وکړو، د هغوی دپاره د خلک ووژل. هلته خلک دې ورته ډېر زیات خلک دې ورته ووژل. کوم امتیاز تا ورنه کړو؟ ولې تا ته څه وکولی شول؟ ودې کې څه درته وکړي که نه؟ اوربند غواړي د پاکستان په خوله، اوربند غواړي، ودې کې اوربند درته که نه؟ بل امتیاز غواړي د پاکستان نه، خو ودې کې درته پاکستان د ولې غواړم چې زما بنده برابر خوشي کړي. زه د امریکایانو نه غواړم چې د تور لیست نه بعد د اسلامي امارت د مشتبات دی. زه د امریکایانو نه غواړم چې د افغانستان نه به ووځي. ما غوښتنې دي مخکې کوم نه، زه تا ته دا غوښتنې اصلا نه مخته کوم، ځکه ته د دې واک نه لرې، ته د دې صلاحیت نه لرې. زما بندیان ولې په قرار چې نه تا یې خوشي کوه، تا صلاحیت ده، ته یوازې یو مزدور پیردار یې او په ټیټ دې خوشي په ذلیل مخ دې خوشي کړل. بیا هم وایم چې زما بندیان در سره دي، زما بندیان تا نه نیولي دي، نه ستا په واک کې دي او نه ته د خوشي کولو صلاحیت لري. دا بندیان به ته خوشي کوې. د امریکایانو نه یې غواړم، تړون مې د امریکایانو سره ده. ستا سره زه هیڅ په دې اړه تړون نه لرم. ستا سره که زه خبرې کوم، مذاکرات کوم، هغه ستا سره زه په دې کوم چې ستا په آینده زه در سره غږېږم چې ستا آینده باید په دې خاوره کې څه وي.
نور زه نه ستا سره د افغانستان په راتلونکي نظام غږېږم، نه د افغانستان په راتلونکي حکومت در سره غږېږم، او نه دا واک زه تا ته درکوم. ته یو مزدور یې، جیر یې، غلام یې، تا خاوره خرڅه کړې ده، تا ناموس خرڅ کړی ده، تا وطن خرڅ کړی ده، تا هیواد خرڅ کړی ده، تا اسلام دین خرڅ کړی ده. ته د دې وړ نه یې چې ستا سره زه په دې اړه خبرې وکړم. ته د دې وړ یې چې تا زه د دار میز ته کش کړم، نه د مذاکراتو میز ته. ته باید د دار میز ته کش شي، ته باید په دار وزړول شي. دا چې امارت د تا سره خبرې کوي، مذاکرات در سره کوي، دا د امارت له لورې په تا باندې یو ترحم ده، انعطاف ده، نرمي ده تا سره. کني تاریخ وګورئ، د ګوډاګیانو سره، د غلامانو سره ملتونو خبرې نه دي کړي، هغوی په دار زړولي دي، د هغوی نه سر جدا کړی ده، هغوی د مچي په تار حلال کړي دي. ستاسې سزا دا ده، ستاسې سزا هغه دا نه ده چې تاسو سره د مذاکرات وشي. بیا موږ وایو چې که موږ د پاکستان غلامان وو، که موږ د پنجاب غلامان وو، خو پنجاب نه یوه خبره، پنجاب د موږ په سر تاسو سره معاملې کوي که نه؟ پنجاب د په موږ به اوربند ومني، تنه په موږ ومني، پنجاب د په موږ ومني چې موږ یوې رسمي حکومت په توګه وپېژنو. پنجاب د په موږ ومني چې د مشورتي جرګې هغه پرېکړه لیک موږ د اساس په توګه ومنو. پنجاب د په موږ ومني که نه چې د ملګرو ملتونو اعلامیه، هغه تاسو سره چې کومه اعلامیه امریکایانو لاسلیک کړه، هغه موږ د اساس په توګه ومنو. موږ درته وویل چې د دوحې تړون په اساس په توګه منئ، چې هر خواته لاړ شئ، چې هر خواته لاړ شئ. در باندې ومنله او که نه در باندې ومنله، د الله په فضل، د الله په نصرت، او د دې ملت، د دې ویاړلې ملت په ملاتړ. مننه قاري صاحب، الله مقدرمان کا هیوادماله که کومه معقوله پوښتنه چې لري مهرباني وکړه، که نه بل کاس را معقوله پوښتنه د تاسې په سړی همدغه څو خبرې دي اړوې. هغه بندیان مو دي، ګوره یا بندیان مو دي چې بندیان ویښه ده چې راخلاصې کړي، ټول هم په اردو ووژل، هملته بندیان ښه دي. او بل دا چې تاسو پاکستان ګوره لږ وخت راکړه، ودرېږه، ته لږ صبر وکړه. بندیان موږ راخوشې کړل، د دې په خاطر مو نه راخوشې کړي چې بنګړي واچوي، د دې په خاطر مو راخوشې کړي وو چې بیرته د تاسو ککرۍ در باندې وشیندي. بغرۍ شو. لږ صبر وکړه. دا چې تاسو د طالب بندیانو په کورونو چاپی اچول، بې ګناه په شهادت رسو، هغه مو دې ته مجبوره کړه چې سلا واخلي. صحیح شو. بل مونږ دې ته هیڅ ضرورت نه لرو چې طالب بندیان د جنګ ډګر ته ولېږو. ښه، مونږ الحمدلله فدایي معسکرات مو داسې جوش کې دي. په قندهار کې مو دومره منډې دار کړې، په هلمند او په شوراب کې که چېرته له دې جګړې مونږ ستړي وای، نو تاسو خو هره ورځ زارۍ کوئ چې اوربند ولې طالب مشران اوربند در سره کوي؟ دې نه ښکاري چې تاسو مات یاستئ، دې نه ښکاري چې تاسو پښیمانه یاستئ، دې نه ښکاري چې بادار مو روان ده، تاسو یوازې د افغان ولس عدالت ته پرېږدي. دا چې تاسو طالب وژنئ، د اوربند چیغې بیا ولې وهئ؟ د اوربند چیغې خو بیا مه وهئ. په کار ده چې طالب د اوربند چیغې ووهي. د حل لاره د مرګ ده. موږ د اوربند چیغې دې دپاره نه وو چې موږ د تاسې ډارېږو. ولس وژل کېږي، ولس وژل کېږي. ولس مه وژنه که نه، راځه را میدان ته سه، چیغې مه وهه د اوربند. بادار روان ده، تی لکه یتیم پرېښی، نو مونږ خو مجبور هغه خپل د زړه بړاس در باندې وباسو. اوربند په څه معنا باندې؟ تا خو هماغه خلک یې چې امریکانو ته مو ویلې چې غټ غټ بمونه واچوه، هلته ولس نه وژل کېده. دا 20 کاله د امریکانو په بمونو مست وی، د امریکانو مرستې د سره وي، هلته ولس نه وژل کېده. طالب به درته چیغې وهلې چې زه مظلوم یم، زه بېچاره یم، په دې هېواد کې د ژوند کولو حق راکړه، تا نه ورکوه. نن یې چې ګونډه کړی، نن دې ولس غم در سره شو، نن یې چې بادار درته ټوکړې که نن دې اوربند چیغې وایي. د ولس لپاره، ولس خو دې نن هماغه په کابل کې 4 چاودنې کړي دي. د ولس غم تا سره نشته. مدرسې دي در سره، د پاکستان مدرسې دي در سره، فلا د نړۍ مدرسې در سره. یاره خدای دې وکړي چې دا د بنګالیانو مدرسې هم له موږ سره وي. نرشه جګړه وکړه، ټوله دنیا او ناټو دې راټوټه کړې ده. ولې تښتئ؟ ولې د اوربند چیغې وهئ؟ ولې زاړئ؟ ولې فریاد کوئ؟ خو سر وهئ، سنګر نیسئ که نه، چیغې ولې وهئ؟ امریکایان رزدارۍ ولې کوئ؟
دلته دولت دی، دلته مسؤلیت دی. دولت نه کنه خو چغې مه وهه کنه، خو مه وهه چغې مه وهه. جنګ وکړه دا یو امریکایانو سره له تړون نه مخکې دې ولې ورباندې چغې نه والې چې وسې وهې؟ مخکې له دې چې امریکایان د وتلو پروسه نه ده شروع کړې تا ولې دې ورباندې چغې نه والې؟ اوس دې ورباندې شوکې شولې، اوس خو ځان ټینګ کړه. هر څه خپل وخت لري. نه څنګه خپل وخت لري لیونی؟ اوس خو دې مونږ وخت ده کنه، اوس خو دې ما لاس تا ګریوان ته رسېدلی، اوس خو باید زه په تا عدالت پلی کړم، اوس خو دې باید داسې ووژنم لکه څنګه دې چې وژلمه. اوس خو یتیم شولې، څنګه یې وخت راغی؟ اوس خو دې ما وخت ده. مړ لکه چې درته ولاړ یې، ته دې مړي راټول کړه، ته دې مړي راټول کړه. نو خو چې زه مات وای ما به دې ورباندې چغې والې که نه، ما خو ورباند نه ده غوښتی که نه، ورباندې یېرې نه ده. زه خو یې اوس هم بارود سینې پورې تړم، زه خو پروا نه کوم ولې ونه، ځکه مرګ نه مونږ ډارېدلی، په لس ټنو بارود باندې مونږ غازیان نه کېناستلی، له مرګ نه خو نه ډارېږو، دا خو معلومه خبره ده. خو چغې تاسو نه وایي چې په پلان کېږي کې فدایان راننوتل، نو هغه چې له مرګ نه ډارېږي د CIA په مرکز ننوځي، څوک چې له مرګ نه ډارېږي په شورا بیسور ننوځي، څوک چې له مرګ نه ډارېږي په هرګر ننوځي، له مرګ خو نه ډارېږو، دا خو مو دنیا ته ښکاره کړې ده. ولې ونه هغه شنه دي، هغه شنه دي، هغه نه پوهېږي. نو خو ته خو ته شین څه که نه راسه یو ورځ یو موټر بم ته هم په دې طالبانو باندې وکړه که نه، خو په ټول خاندان کې مو علاقه دغسې نر وي. خدای اجازه نه راکوي، خدای نو د دې اجازه درکوي د امریکانو غلامي وکړې، خدای د دې اجازه درکوي د امریکانو مزدوري وکړې، خدای د دې اجازه درکوي چې باګرام ته ښځې بوځې، خدای د دې اجازه تا ته درکوي چې د امریکان دې په ساپیر وایي ته یې لاس مه اچوه، خدای د دې اجازه درکوي د تا د عسکر سره 18 کس امریکان جنسي تېری کوي او ته مړې مړې ورته ګورې، د دې اجازه تا ته چا درکړې؟ مهرباني وکړه. دا خو ستا پوچې خبرې، دا ته څه وایې که نه؟ پوچې نه دي خو دنیا ثبوتونه دي مونږ سره وګوره. وا دې اورېدنه داسې خو مه کوه ځان نه دې قم عقل جوړ کړی ده. ولې ونه په خدای که د جګړې نه ستړي والله په شوق ورځو، لکه تاسو غوندې نه چې اوس په فیسبوکو کې اعلانونه کوئ د جلب او جاز لپاره چې راسئ د کار زمینه ده او 9000 عسکر په پکتیا کې په کار دي او 10,000 بیا عسکرو له نیستۍ سره مخ شولئ. جلب او جاز به هم نسئ کولی طالبانو. د افغانستان ملت ته واورئ، اردو ته چې کسان لیږي اوس یې لږ سهولتونه راوستي، نر غوندې جوپي جوپي اردو ته ورسئ او هملته د دوی په ټوپکو د دوی په کلتوسو باندې ووژنئ. ته دې اردو ته د جلب و جذب کوې، د پکتیا والي وایي چې 9000 کسان په کار دي، 9000 د ټول طالبان ورشي اردو ته. په دې دوی مجبوره دي، مجبوریت نه تاسو په پاک او سلا درکړي، هملته یې مازغه پې باندې وشینده، ورسئ نر غوندې اردو ته. مونږ درځو غم مه کوه، د تاسو په ټوپکو به م وژنو. جلب او جذب داسې مفته نه ده، ته به مجبوره د 100 کسو ضمانت اخلي او کس به بیا اردو ته لیږې، اردو ته به درځي او که داسې ضمانتونه نه اخلئ دومره دې اردو کې درننه باسو چې ایران به پاتې شئ، وزیر به وژل کېږي، رجال برجسته ته ورننوځئ چې دا غټ غټ خنزیران مړه کړي. مبین صاحب ته خو یو خبر خلې څه لیونی ورباندې چغې مو وهې راځي، خو دغسې ووایه چې طالب مې په سر و سترګو منلی، امنیت دې راسي، سوله دې راسي، طالب دې وزیر وي، طالب دې والي وي، طالب دې ولسمشر وي. که چېرته سوله غواړې، که یې نه غواړې نو دې ورباندې چغې خو مه وه. شرنګا د پاکستان ته زارۍ کوي چې د یو نیم کال دپاره د ما ولسمشر ومني. ولې ونه ته نو څه شی؟ مونږ به ناست یو، ته به تقریر کوې او خر به په ونې خېژې، موږ به درته چکچکې وهو، په خدای متعال خو دې په دې خولې ووهو. بهتره خبره دا ده چې طالب راځي، ته ولسمشر نه یې، ته باید لاړ شې، که دې دومره وهلو خورې، هرې خبرې سره به څوک درځي په دا خوله به دې وهي. دغسې کامره دې خلاصه که واخلئ عکسونه، واخلئ. ګوره کامره خلاصه که، کامره خلاصه که. څو کلن یې؟ څو کلن یې؟ څو کلن یې؟ خبرې ته غوږ شه. کوم ملک کې اوسېږي ودرېږه، یو دقیقه ما او تا به یو ورته عکس واخلئ. دغسې په کوم ملک کې اوسېږي؟ زه پاسپورټ هم درښیم، خو زما خبرې ته پرېږده. راوښیه په خدای که دغومره نرې راوښیه پاسپورټ یې. دا راته ووایه چې په کوم هېواد کې اوسېږي، په کوم هېواد کې، نورې مایک مه بندوئ، په کوم هېواد کې اوسېږي؟ خبرې ته مې چې نه پرېږدي نو زه به یې څنګه درته وایم؟ خبرې ته مې نه پرېږدي زه به یې څنګه درته وایم؟ په کوم هېواد کې اوسېږي؟ خبرې ته خو غوږ شه، زه نور خبرې تا ته په خوله نه در کوم چې ته په سپي غوندې وغاپې.
نه کوم هیواد کې اوسېږي؟ ګوره اخر هم لاړل له چوکاټ. په کوم هیواد کې اوسېږي؟ زه هغه ذلیله ملک نه اوسېږم، خو په اروپا کې اوسې که نه، سوسیالو ته ناستې، کلبسو ته ناستې، بینیفټ او نرسري هوم سپین ږیرو جابې چای پاکوي. دا د کار د راځي د افغانستان په سیاست باندې خبرې کوي. د راسه نرسه جلب و جذب د اردو روانه، د اردو کې نوملیکنه وکړه د طالب په مقابل کې ودرېږه که نه. نو ته چې هلته سوسیالو ته ناستې، غرز او غروز دې خیزي، نرسري هوم کې کار کوي او راځي د افغانستان سیاست غږېږي. مهرباني وکړئ. مبین صاحب محترم، ځینې کسان اصلا د دې وړتیا نه لري چې سړی د هغوی سره بحث وکړي یا سړی د هغوی سره وخت ضایع کړي. بحث د هغې چا سره باید سړی وکوي چې هغه منطق ولري، دلیل ویلی شي، ستا خبرې ته هم غوږ نیسي او ستا خبره اوري او خپله خبره هم په وار کوي. دغه بیچارهګان چې دي دوی ته همدا یوه خبره ورپېچکاري شوې ده، دوی ته همدا یوه خبره ورپېچکاري شوې ده. دوی دا خلک چې دي دا نور بېادبي معاف، هغه اس ته چې کله سترګو ته هغه ټانګې اس ته هغه ورچولی وي، سترګو ته یې شی ورچولی وي، هغه یوې خوا بلې خوا نه ګوري، هغه مخامخ ګوري. نو بېادبي معاف دا د ټانګې د اسونو په څېر دي. دوی هغه مخ ته هغه خپل مخ ته چې کومه کلبسه ده، کوم بینیفټس ده یا کوم شی دوی ته ورځي هغه ګوري، نور بل شی دوی نه ویني. سوسیال ګوري، نور بل شی دوی نه ګوري. ما مخکې دغې ورور ته واضح کړه، دوی ته ما وویل چې ګورئ تاسې دا اوس خو هغه څوک چې هغه د موږ دښمنان دي، ابو جهل چې و نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابو جهل ته راغی، ابو جهل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوې کاڼي په لاس کې ورسره ووي، ته وایي چې ته د ما په لاس کې کاڼي وښیه، دا څو کاڼي دي؟ که دا دې وښیل زه بیا منم رښتیا چې ته پیغمبر یې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې ته ووایي چې دا کاڼي به په خپله ستا په لاس کې ګویان شي. هغه کاڼو په خپله دا کلمه ویل شروع کړل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ابو جهل ته پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې اوس د یقین راغلو، دوی ته ووایي چې که چېرته زه په تا باندې ایمان راوړم، که زه تا ومنم، نو دا د ما دپاره شرم ده، دا د ما دپاره عیب ده. د دې خلکو کفر او الحاد چې دا د ابو جهل کفر ده. دا خلک پوهیږي، حق او باطل پیژني، ښه واضح ور معلومیږي، کفر هم پیژني، اشغال هم پیژني، دا حالت هم په خپل سترګو ویني. او الحمدلله دغه خلکو ته او ټول ملت ته موږ امتحان هم ورکړو. تر نن ورځې پورې موږ د ډېرو امتحانونو نه پاس شو، ډېر امتحانونه هم پاس کړل. ملت ته واضح کړ چې موږ څوک یو څه غواړو او د خپلو اهدافو د خپلو ارزښتونو دپاره څومره قربانۍ ته تیار یو. خو دا خلک په دې وجه نه مني چې د دوی عناد د موږ سره، د دوی هغه دښمني د موږ سره هغه تر دې حده پورې ده چې د موږ حق هم دوی نه مني. د ابو جهل د کفر چې و، د علما فرمایي چې د ابو جهل کفر عنادي و، عنادي کفر و. د دې خلکو کفر عنادي ده، دا عناد اخیستی دي، عناد دې حد ته رسولی دي. که نه تر نن ورځې پورې دا قطر ته د قطر سیاسي کمیسیون ملګري چې کوم قطر ته تللی دي، دا خلک چې تللی وو، دا اوس هم د امریکایانو سره چې مذاکرات روان وو، هم دا ملګري قطر ته د زندان په نیت تللی وو. اوس هم قطر کې دوی د زندان اراده کړې ده، د زندان په نیت دوی هلته اوسېږي، ځکه هغوی سره دا فکر ورسره و چې که خامخا امریکایان غدر وکړي، خامخا امریکایان د موږ سره خیانت وکړي، امریکایان موږ بندیان کې ومنیسي، شهیدان مو کې. دا یوازې دا نه، د اسلامي امارت هر فرد، هر مجاهد هغه چې د میدان ته راوتلی ده، هغه د قربانۍ په نیت راوتلی ده، هغه د شهادت په نیت راوتلی ده، هغه د زندان په نیت راوتلی ده، هغه په دې نیت نه دروتلی چې هغه به کوم امتیاز ترلاسه کوي. همدا دلیل ده چې دا خلک په خپلو اهدافو کې کامیاب دي، خپلو اهدافو ته ژمن دي. نو دا خلک چې موږ سره نه مني، دا په دې وجه نه مني
چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره ابو جهل هم نه ومنلي، نو په دې پسې به سر نه ګرځوو. زه در سره یم مبین صاحب. قدرمن شي ترکیه مسافر مهرباني وکړئ مایک مخلاص کړئ. السلام علیکم ستړي مسي ټولو ته سلام کوم. ما یو پوښتنه دغه څنګه چې کله ورس رالی پر افغانستان باندې اشغال وکړ او سره د افغانستان څو غلامان وو، نو بیا چې کله ورس ولاړی ماته یې وخوړه، شکست یې وخوړی، د غلامان دلې پاتې سول، هغه افغانانو او د اسلامي امارت په اخیر کې وبخښل، بخښنه یې ورته وکړله یا پرېښول. نو که اوس امریکا ووځي او دغه پاتې غلامانو سره بیا څنګه چلند کېږي؟ مننه. قدردان شي ترکیه مسافر مهرباني وکړئ. قاري صاحب قاري صاحب محترم مایک مخلاص کړئ. مبین صاحب محترم، یو زما نظر ده، یو د اسلامي امارت دریځ ده. د اسلامي امارت دریځ دا ده چې اسلامي امارت عفو اعلان کړی ده. هغه څوک چې د امریکایانو د غلامۍ نه اوس هم لاس اخلي، اسلامي امارت دوی ته عفو اعلان کړی ده. دا د اسلامي امارت دریځ ده او موقف ده. یو د ما دریځ ده، شاید ستا دریځ به هم همدا وي. زما او ستا دریځ خو دا ده چې هېڅ امریکایي ګوډاګی باید معاف نشي. موږ روسان معاف کړل، د روسانو ګوډاګیان مو معاف کړل. د روسانو د ګوډاګیانو د معافۍ نه وروسته د هغې معافۍ امریکایي اشغال وزېږاوه. څو پورې چې دغه کینسر د دې خاورې نه پاک نشي، تر هغې پورې افغانان د آرام ژوند نشي کولی. نور د اسلامي امارت پالیسي د عفو او د ترحم او د انعطاف نه ډکه پالیسي ده. مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته جنرال صاحب، د ما په نظر باندې خو دوی باید جزیت یې واخیستل شي. دوی باید موږ تاسو وساتو، ځکه چې کوم ملکو ته نور ولیکو نو بیا هم پرې شرمېږو، خو چې دوی وساتو جزیت یې نه واخلو ښه به وي. او بیا یې تاسو ټول په اجازه باندې قاري صاحب محترم، زمونږ د زړه د حال قاري صاحب چې زړه نه موږ ته هغسې یو ښکلی ښکلا رابخي او ډېر په مینه باندې ټول افغانان د ده اواز اوري، او الحمدلله چې ټول مینوال د ده نه ډېر متاثر دي. او بیا ستر جنرال، قهرمان جنرال ماشال کوی له خیره سره، بلبل جنرال او ساین وردک صاحب، ډاکټر صاحب ټنیوال او دا کیبل مستا چکچک والا، ټولو ته سلامونه او احترامات. ټول ته د موږ اواز اوري، ټولو ته موږ سلامونه او احترامات. مننه انجینر صاحب، الله دې ستاسو خدمتونه قبول کړي. مننه، جزاکم الله. الله دې خوشاله قاري صاحب محترم. قاري صاحب محترم، نن هغه ورځ ده، نن ورځ چې دا موږ اولا د اوسني خلکو ته دوه پیغام لرو، او بیا هغه ورځ ده نن چې د ظاهري لحاظ باندې دا هغه ورځ چې افغانستان ته تباهي راغله، ولې په معنوي لحاظ باندې هغه ورځ ده چې افغانان ته خدای پاک عزت ورباکه، د مجاهد ملت ته خدای پاک د جهاد او د شهادت هغه قرباني چې کومه د موږ او تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه لار تللی وو او کوم قرباني صحابه ورکړي، هغې له موږ نه واخیسته دا کار. نو دا په معنا کې ډېره اوچته ورځ ده د افغانانو دپاره او د مجاهد ملت دپاره چې دغه قرباني خدای پاک موږ او تاسو ته په نصیب کړی الله العالمین. او دا شوروي اتحاد چې متکبر او دنیا کې ځان ته سوپر پاور ویلې، هغه دغه مجاهدو او دغه مظلوم ملت په ګونډو که او شوروي په روسیه بدله کړه، په دنیا کې شرمنده. او اوس دوه پیغامه دي. یو پیغام دا ده، دغه اوسنۍ اداره دې هم دا واوري، لکه څنګه چې روسان ووتل وتښتېدل، په ګونډو شول، ذلیل شول، دنیا کې تار په تار شول، همداسې به امریکایان او د هغوی متحدین انشاءالله چې هلاک سي، او په امریکا کې به انشاءالله دوی هلاکت ته ورسېږي، او همداسې به در په دره سي سره یې له دې ملګرو. او بله موږ دغه پیغام د اوسني حکومت ته دا ده، او دغه خلکو ته په دې اوسني حکومت کې ځینې خلک ځینې کړی اوس دا پروګرامونه جوړوي چې بیا لکه د یو نوي کال یا د نوي کلونو کې چې کومه خپل منځي جنګونه دې شروع کړل، بیا د خپل منځي جنګونو ته ځان تیاروي. دا دې په دې باندې پوه شي، لکه څنګه چې کولاب ته وتښتېدل، دا ولې کولاب ته نشي تللی. انشاءالله موږ هم داسې تجربه پیدا شوې ده، دوی به را ایسارو انشاءالله، او دوی ته به هغه درس ورکوو چې دوی اولادونه هم بیا داسې کارونو افغانان پرې تباه کېږي،
افغانستان په ورانېږي هغه سي کارونه بیا دی ونه کی او د افغانانو لپاره یو درس ني چې بیا که څوک داسې کوي افغانان هغوی لپاره به درس او بل هغه یو انجینر صاحب بیا پیغام ورکوم لاندې چې کوم ملګري راځي کامره خلاصه کوي پس لاغه مو زه باره جګوم چې کامره خلاصه نه کوي باره مو نه جګوم صحیح شو قدرمن شکټوازي صاحب مه قطع کوه هغه کامره خلاصه کړه تاسو کټ کوئ مه کټ کوئ دا سټوډیو نه څوک مه کټ کوئ ما درته ویلې 9 کسانو نه چې لسم راته هغه کټ کوئ نور څوک مه کټ کوئ کټوازی صاحب درته راواخلئ مهرباني نو ستر جنرال صاحب او قاری صاحب محترمه منګه دغه پیغام ټولو ته ورکو چې دوی د بیا د اشتباه نه کوي او نه دا فکر کوي چې بیا به دوی صلاح اخلي او بیا به دوی داسې جنګونه خپل منځي جنګونه شروع کوي چې کابل کې بیا هغه هلاکت او د افغانانو وژنه او په یو نوم په بل نوم باندې د خپل شخصي قدرتونو لپاره دا به بیا دوی نشي کولی او ان شاء الله چې نه دا سوچ کوي کوشش دی وکړي چې کله په مینا باندې تسلیم سي او بیا خپل افغانانو نه وژني او بل خبر د باز ورنه کوي چې تاسو د سعودي او د پاکستان خبرې کوي ورونو پاکستان او سعودي اسلامي ملکونه دي موږ او تاسو مسلمانان یو که یو مسلمان د مسلمان سره کومک کوي دای اسلامي او د قرآني وظیفه ده که یو مسلمان په یو منطقه کې باندې ظلم کوي د کفار لاسه په بل مسلمان باندې فرض ده چې هغه کومک وکړي هغه په هر ملک کې وي ځکه په اسلام کې دا حدود نشته دي که موږ ځان ته مسلمانان وایو او بیا کفار کوم مسلمان اسلامي ملک باندې حمله کوي په هر مسلمان فرض ده چې د هغوی سره مسلمانان سره ودرېږي او هغه کفار د اسلامي ملک نه په ذلت سره وکاږي دا باندې هیڅ تاسو خبرې دایمي مه کوئ ورونو کفار ملک ته راغلي دي کفار وباسئ مخکې مو وکړل بیا یې انشاءالله باسو او ذلیل روان دي او تاسو د دې ورته احتیاطي مه کوئ هلاکت ته روان یاست او هلاکېږئ انشاءالله مننه قدرمن چې انجینر صاحب ملګرو یو غږ در باندې کوو چې لایو خپرونه شیر کوي موږ په دې مړې دیموکراسۍ کې د میډیا له سانسور سره مخ یو د موږ غږ خاموشه کول د افغان ملت غږ خاموشه کولو کې ټول موږ ته یو شوي دي راځئ د حقایقو ته د لاسرسي په خاطر باندې موږ سره دغه مرسته وکړئ چې لایو خپرونه مو شیر کوئ الله دې تاسو قدر